شپږ قیامتي خبرې. اول، په زندان کې هر پروت کس مجرم او ګناهګار نه دی. بدی مه بولئ، ځکه سیدنا یوسف علیه السلام هم کلونه په زندان کې تیر کړل. دوم، د یو چا اولاد که دې ولید چې بېلارې شوی دی، نو تر وخت مخکې قضاوت مه کوئ او د هغه پر کورنۍ تربیه باندې نیوکې مه کوئ، ځکه نوح علیه السلام د اولاد مشکل درلود او بېلارې و، په داسې حال کې چې هغه د الله جل جلاله پیغمبر و. دریم، کوم کس که چا د خپل کور یا کلي څخه وشاړو، نو مه ورباندې خاندئ او ملنډې هم مه پرې وهئ، ځکه ابراهیم علیه السلام هم د خپل کور او کلي څخه شړل شوی و، په داسې حال کې چې هغه خلیل الله د الله تعالی دوست دی. څلورم، د چا په کار، مسلک او شغل باندې مه خاندئ، ځکه لقمان حکیم هم نجار، خیاط او شپونکی و، په داسې حال کې چې هغه د الله جل جلاله په نزد حکیم او دانا انسان و. پنځم، که د یو چا په اړه بدې خبرې دې واورېدي، نو ژر قضاوت مه کوه، ځکه سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خلکو کوډګر، جادوګر او مجنون بالو، په داسې حال کې چې هغه فخر الانبیا و. شپږم، پر نورو باندې هیڅ ډول بدګماني مه کوه او کوښښ وکړه چې هر وخت ښه ګمان وکړې او پر خلکو مثبت